ملګرو دومره غټ غټ بویان مې پیدا کړل دا د معنا نقصه مې غټ غټ دي دا وګورئ دا خو قیمته دي دومره ښایسته بویان مې پیدا کړل دا وګورئ په نیوزیلینډ کې بویان څوک څوک بویان پېژني دومره ښایسته علاقه دی دا ونه ده دا وګورئ لګیا یو موږ ته نه رش کوي ټوله ونه څنډم ما ورته وویل دا ټوله ونه راباندې خرڅه کړه چې ټول خاندان ته دا بویان ویستم ډېر ښایسته معلومېږي تاسو پوهېږئ دا ویډیو مې چې وکړله که نه د ټولو بویانه خرچه ورباندې ورسره وباسمه دا ګورئ او دا بویان دي هغه لګیا دی ما دی رش کړي قیمته دي پرایز نه خبر نه یې دا هغه اصلي بویانو پسې راغلی ما ډېر لرې ورپسې راغلی ما دا وګورئ دې پسې راوختم ښه تاسو کم کم شاپینګ کوئ زه پوره ونه یې واري اخلم ما هم سره ته 2-3 دانې راکوي ما ونه راباندې خرڅه کړه په ونه کې مې مو سره خبرې وکړلې ونه یې راباندې خرڅه کړه 2-3 دانې اخلي هغه هم د قیمته راکړي چې واري ونه اخلي یو کاروبار باید ډیل وکړي او که اوس زه دا چاته ورکوم هم په پیسو یې ورباندې خرڅوم په مفت نه دي راغلي که نه پیسو باندې دي دا الله خیر کوي فیملي والا ته خو په پیسو ورکولی نه شو دې ونې پسې هم راغلم دې کې تجاوز دا دي دا خو ما کور کې کرلي دا تجاوز خو دا امرود یې ډېر دا دغه یې ډېر ښایسته دي بویان دا وګورئ بویان ډېر ښایسته دي دا وګورئ لا پاتې دي